به داسې غلبان ته اچي بیا نو ځي دا وویني چې بیا ته چپه کوي بیا دا وینې داسې چپه کړله د هغه وروسته خو نو بیا دغسې وچېږي دغه وچه ده دغسې بیا دې دلته یې راوړلې په دا زمیان کې بیا دلته دغه دې وډې پسې دا اومې خښتي نو د طریقه یې وډې چې کوم په طریقه وډل کېږي چې مابین کې بیا اور سره ولاړ شي نو دغه بعد بیا خو نو لوړ کارګر دی هغه به اوس بعد وګورو اوس نو د هغه وروسته بیا دغه خاوره پر اچوي په سر باندې سره بیا د خاوره واچوي په خاوره باندې دا مثال چې ساه یې ونوځي بیا باره بیا دغه بعد نه پورته بیا د خاورې وروسته نو بیا دغه کولا ده به دا خوا ته به دغه اور بل دی اور بل دی هلته تقریبا داسې یو 20-25 متره هغه چې لرې چې هغه اور شي ورنه بل د کولا دا د صورت کولا د کولا دې ته ورشي یا کرا کرا نو داسې په 40 ساعته کې په 40 ساعت تقریبا یو 15-16 متره دی مخ ته ځي دا اور هلته بیا هغه 15-16 متره بیا هغه مخ ته ځي هغه چې وډې بارونه دا سره روان دي هلته بیا وروسته بیا هغه نکال کېږي وروسته دا اوس ویډیو سره دا اور کې دا کولا ورشي اخوا په داسې ګره پخه ده پخه شوې ده سره اخوا هلته بیا دې چې نږدې باره توده یې ایستل کېږي دلته دا چې پخې شولې بیا وروسته دغه سرپوش پر ځای بیا خاورې وراچوي دلته بېرته و د سرپوش د دې لپاره دی چې دا کولا سرپوش راځي چې کولا ور واچوي دا چې دا لیم پوخ شو دا لیم بیا پارچکه پر دې به د خاورو پر چې دغه به دا کولا نو باره دا بل دلته بیا نور لینونه هم شته هغه په خاورو پټ دي بیا هغه رالڅي بیا دغه سرپوشونه پر هغه ایږدي دا کرا کرا به راځي په 40 ساعته کې دغه سرپوشونه لس دانې داسې کتار راځي مخ مننه فقط دا پر سره خاوره چې پرته ده چې هغه کارګر پر اچولې دا خاوره چې ایسته کوي وروسته نه به دغه خښته د باره داسې باسي نو اول په اولې کې دویمې ته کوي نو سره جلا کوي سر خښتې دویمې ده د لاندې خښتې بیا اولې راځي نو باره باس د باندې بیا وډي هلته هلته بیا د دې حساب دی نو سلسل وډي سره چولې دي نه دي دغه داسې لارې دي اوس خو نو وینه بنده کړې ده دا بیا چې دلته پر دا ځای اور دی هلته دوی چادر ورکړي هغه چې پورته کړي دلته دا اور باره داسې ځي هلته مابینځ کې د لوړ ځای مابینځ کې داسې لار ته ده میل ته یعنې د پیپ وزمه دی دوی خو لکه کوڅه داسې ده خو د پیپ کار باسي پیپ کې دا دود داسې ځي باره هلته لوړ تر میل وځي دلته بیا دغسې دا بیا چې پر کوم ځای دلته اور بالي اوس لوړ ما ځای در وښوي چې پر کوم ځای پر هغه ځای بیا دلته خو دا چولې باندې کړي دي هلته بیا چادر کړي هغه ایسته کړي بارونو هغه اور زور دلته کوي دود داسې ځي بارونو هلته خښته هلته پر هغه دی زور کوي دا نورې بندې کړي دا خو نه چولې لري دا شاوخوا دا بټۍ کې دا چولې شته دا داسې کوڅه ورغلې ده دا غټه کوڅه مابینځ کې غټه کوڅه بیا میل ته تللې ده صالح محمد خانه په دې بټۍ کې البته د خښتې په کارخانه کې څو کارګر فعلا کار کوي اندازه اویا اتیا ده نو په دې کې تقریبا 15-40 شمالي کوي دا خښتې چې جوړوي اومه د خښتې د هغه څه بیا تقریبا 10-8 کاسه بیا دا خښته راپورته کوي دننه یې راوړي یو 3 کاسه دننه ورته هغه یې وډي نو بیا دغه بعد 4-5 کاسه لوړ ورته ولاړ د مستري دی چې پخوي اور کولا ورچوي نو دغه وروسته بیا نور داسې تقریبا 8-10 کاسه زیات کم دا بیا د پخه خښته دنده باندې راباسي وډي نو بیا نو مشران راځي نو 2-3 کاسه باره ولاړ هغه مشران ورچوي مشران او څونه عاید لري څونه په اوسني وخت کې څونه ګټه ترلاسه کوي په دغه کارخانه کې آیا د دغه کارګرو هغه معاشات تاسې په ښه ډول ورکولی سي که یا یاره په اوس حالاتو کې به دغه اوس حالاتو کې خو دا خښته چې کوم هر چا که دا راخته دي ګټه نه ده وړې په ګرد په روان په تاوان کې دی د دوی دغه کم د خشمالۍ دي یا د خښته چې راباسي د دې کارګرو پیسې نه شي په جوړولی ستاسې په نظر ستاسې د کاروبار غټ خنډ یو دوه لوی خنډونه راته ووایاست چې ستاسې کاروبار داسې لږ سره خراب شوی دی خنډ یې څه شي دی نه رامعلومېږي چې خلک ځایونه نه جوړوي که څه وجه ده داسې مشکلات شته نو اوس چې دا خو نو داسې د خلکو څه معلومېږي چې دوی ولې ځایونه نه جوړوي مصرف نه کوي بس خرڅه وایي خرڅ یې کوم بل شي به وکړم خلک د دې وایي مصرف کولا هم د 2 ساعته ګرانه شوله نو
دغه د کولا څخه مو هدف سکاره دي دا تور و دا تور سکاره ښه دا د کومه ځای راوردېږي دلته د کوم ځای دی یو د مزار څخه راځي و او بل د هرات څخه راځي ښه نو د مزار د چې دی اخو نو بیا پر هغه باندې ضرور دي صرف دا دی چې هغه بیا تر دې ډېر ګرام پرېوځي کم کارونه کولی شي چې ستاسې کاروبار ته پرمختګ ورکړي او تاسې ګټه ځینې ترلاسه کړئ موږ خو دغه چې کولی شي چې ارزاني جوړه شي تیل کښته شي او کولا ارزانه شي چې کولا ارزانه شي د اګر شان ول د دې غټ مصرف د کولا دی مننه جوړ اوسئ